قارون ګوره دا د موسی علیہ السلام د تر زویو چې څو وخت کې د زکات حکم راغی چې زکات ورکړي، نو دا قارون ډیر زیات مالدارو، د چې زکات ویستو نو د په مال کې عمر زکات وته چې هغه زکات سور لسو کچرو بوړو. موسی علیہ السلام تراغه چرور دغه اسلام منلو ته خو تیار نه، دا دومره ډیری چې زار کالو با سمزه خو به ملنګ شم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای بنده دا د خدای حکم دی، وې نور ارس چې منم خودیت منلو ته تیار نه. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې دې منلو ته تیار نه زور کیږي. نو خلق را پیدا کړو، یو میټینګ وکړو او په میټینګ کې دا وایي چې څپوي یې پزان موسی علیہ السلام د زکات خبره رئیسته ده، دې په دې چل ځان مالدار کوي او موږ غریبان کوي، نو د سره سچل پکار دی. نو فیصله په میټینګ کې دا وکړه چې یو خزب مسلاتی کو او هغه له بس پیسې ورکو، پیسې به ورکو ولا چې موسی علیہ السلام څو وخت کې تقریر کوي، نو تب په اوه چې د تقریر ما اوري د ما سره بیگانه اعوذ بالله بدفعلی کړی دا، او دا یو بکس د اشرفو ډکواله خزه پیسې واغسته او صلاح ور سره وکړه. موسی علیہ السلام اوس لګیا دې تقریر کوي، قوم ناسته، دنیا ناسته ده، او دا خزه په دې نیت را پاسې ده چې زه اوس په الزام ولګوم، چې را پاسې ده او الزام لګولو له خله جوړوله، نو د خله نه وته چې لا اله الا الله موسی کلیم الله. قوم ته تاسو کو چې چل سره ول ما سره خو بیګا فیصله دا شوی وا، او الله که ز پزانم پوه شم خله نه مې په موسی ایمان راوړلو وته. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله دې قارون خو ما سره ډېر عظیم ظلم وکړو، زمانه شنه تبا کولو. نو الله ورته فرمایل چې موسی د زمکه اختیار مې درکو چې د سره څه چل کې. نو موسی علیہ السلام زمکه تاواز کو چې یا ارض خذی، ازمکه راوی نسا. نو تر دې گیټو گیټو زمکه لاندې راخ کو، بیا ورته وی چې خذی، نو تر دې ګوډو راخ کو، بیا ورته وی چې خذی، نو تر دې مرای راخ کو. نو قارون دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وی چې دولت لپاره دې غر کړم. نو موسی علیہ السلام حکم وکړ چې د څومره دولت تیروي په سر ورته کېدی. نو هغه ټول دولت په قچرو راو چلولو، هغه ټول خزانه ولا په سر کې خوا، او بیا ورځمکه تاواز کو چې خذی رای کاغه سره د مالا. علما لیکي چې د قارون بدغه پیټه په سر وی او تر قیامت پورې به پزمکه کې رواني، ده به په دې عذاب گرفتار. نو عرض میں دا کولو چې اسلام یوازې دی یو شی نامه نه ده، اسلام د ډیرو سيزونو نامه ده. اسلام د دې نامم ده، دا باته وګوره بجلی کما ده. اسلام د ډیرو سيزونو نامه ده، اسلام د دې نامم ده چې تبا
هر شي ته علی وجه البصیرت ګوره، هر شي ته به د انصاف په نظر ګوره. تا ته پته ولګېده یو مسله درته پیښ شوه چې په هغې کې د سرمایدار او د غریب سوال دی. اوس په حقه غریب دی او په ناحقه سرمایدار دی، او تا فیصله د سرمایدار په حق کې وکړه، نو ته مسلمان نه یې. ځکه چې اسلام وایي دیتا چې الساکت عن الحق شیطان اخرس، د حق نه چپ پاتې کېده دا ګونګی شیطان دی. یو خبره حق تا تخکاری او ته د هغې نه چپ پاتې شوې، دا ګونګی شیطان دی. نن موږ ټول پاکستان ته دا پته ده چې امریکې څومره لوی ظلم وکړو په خلیج کې. 1200 هغه خلک یې مړه کړه چې چا پناه اخیستې وه د بمبارۍ نه، او دوی په هغه ځای بمباري وکړه. د قوم بچی او ښځې دا یې مړې کړې. نن د دنیا ټول ملکونو په دې احتجاج وکړو چې دا کار غلط شوی دی. د انګریزانو پارلیمنت شوکاز نوټس ورکړو امریکې ته چې تا په شهري آبادی باندې بمباري ولې کړې ده. ستا پاکستان هم پې افسوس وکړو. پرونه راسې لګیا دي دوی په ریډیو ټي وي باندې چې دا کار ډېر بد شوی دی، دا کار ډېر بد شوی دی. اوس دا ګوګو قوم خو په دې خبره نه پوهېږي چې پاکستان له ویل څه پکارو او دی وایي څه. دا د ګوګشتو زامن خو په دې خبره نه پوهېږي. دوی خو په دې دوکه کړه چې پاکستان هم پې افسوس وکړو. افسوس خو سړی نه چې سپی ولګي په موټر باندې هم افسوس پې کوي. کوي که نه کوي؟ په لاره روانې او موټر پای لاندې چنډه خراله هم پې سړی افسوس کوي. په کار څه وو؟ پاکستانی قوم ته دا هوش پکار دی چې نواز شریف ته یا غلام اسحاق ته ویل څه پکارو. افسوس ټکے ویل پکارو که مذمت پکارو. اوس په افسوس او مذمت کې د پاکستان عوام چې دی هغه دا تمیز نشي کولی. دا قمقل دی. یاره جی پاکستان نه، دوی ته مذمت پکارو، لفظ مذمت پکارو چې تا په شهري آبادی د قوم ماشومان دی چې دی پیکوړه کړه. زه د دې مذمت کوم. مذمت ټکې دوی ځکه ونه وی چې امریکا پې خفه کېږي. تاسو خیال راغی؟ فرانس وی، جاپان وی، چین وی، روس وی، ټولو پې
مذمت کو دوی مذمت ټکه ونکو ځکه چې لفظ مذمت چې دی دا وزنی لفظ دی مذمت معنا دا ده چې دا کار چې چا وکړو زه په لعنت ویم او دوی په امریکا لعنت چرته ویلی شي نو زما عزیزانو عرض داو چې اوس موږ په داسې لوی قهر کې ګیر یو په داسې لوی قهر کې او وړاندې کړي کمبلو خیمو اوچپایو دغه وړاندې کړي چې ستا دومره بیکار ملک دی چې ته د 300 کورونو د کمبلو د خیمو علاج نشي کولی نو پتن درو لګي بیا دې ته حکومت ولې وي یا دې ته بیا ملک ولې وي دا خدا سي شی دی لکه تاسو چې جمعات نه وځي او هر چا چې دې لپټنی ولې داسې او خیرات غواړي دا خو بیا څه ملک نشو په یو ملک 300 کور زلزلې وغورځول او هغه ملک سره د 300 کورونو علاج نه وي هغه څه ملک دی یا هغه څه وطن دی بیرونی دنیا ته اپیلو کی د امداد لپاره نو عزیزانو عرض داو چې دا غیر د پاسم نن دنیا وی چې د عراقیانو حوصله اوسم بلندی دي صدام حسین وی چې زه په انتظار کې هم دیتا چې تب پزمکه ما سره جنگ کله شروع کې زه دیتا په انتظار کې پاس نه کانه خو خلم را وشته شي کله چې کوله او لری نه کانی خو خلم وشته شي که ایمان درکینو ته میدان جنگ تر وړاندې شه ته بیا د ځان تماشا وکړه ابل اورز د پاکستان خبر ده چې دوی د ریاض اسپیټالونه او برفخانه د امریکانو مړو نه ډکې شوې دوی په امریکن فوجي خبر باندې ډېر ټیټ سنسرشپ لګولو ټیټ چې په امریکا کې با دا نه وایي چې دومره فوجیان مړ شو دوی وایي چې که امریکې ته دا خبر لاړو نو د صدر بوش خلاف به په امریکا کې قیامت برپا شي هغه مړو باندې اوس څه کوي هغه مړي بجای د امریکې ته وړو جرمني ته وړل شروع کړي هلته دا مردار وړي او هلته یې خښوي عزیزانو دا څه د عقل خبره نه ده چې یو کله 150 بادشاہیو په ګیرا کې اغسته ده 150 د ټاپ طاقتونه ورته یو دي او یو لنډه غوندې کله په ګیرا کې اغسته ده او غلنډه غوندې کله نن وی 28 29 ورځې وشوي الانډه کلی په علاج دوی نه پويږي دا 10 ملکونه دا غیبی امداد نه ده نو نور څه دي څو کولې شي دا مونږ په کشمیر کې 3 ورځې جګړه کړې و نو 3 کال وشو چې خلیم وازی نیولې وی چې د جنگ تاوان نه پوره کیږي 3 ورځې جنگ شو یو بم دل تر غورځیدل او ټول خار تختیدل په دلانډه یو بم را غورځیدل او ټول خار تختیدل په دې بار سړک باندې دارو د پاره سړی نه کته د شپې به زدي جمعات کې د پاس کوټه کې ود کېدم ا د شپې سهرن بچو شنو دلته یو چتراله طالب هغه به مولانا صاحب وګوشو خار را کوز بشو دل تبار
مورچه هغه کې بکیناستو ما دا سر کال کړم یو بے غیرت زمونږ د کلی را سره ناستو ما تل په دې سر څه واچوا صادر مالوالی ویلې پر کوئی پاس جاز له شیشه ور کوي دا خو ستاسو غیرت دی او دا ستاسو ایمان دی یو بم غرزیدلیو څوک سواد ته تختیدلیو څوک هزارې ته تختیدلیو څوک لوړګي ته تختیدلیو څوک درې ته تختیدلیو څوک باړې ته تختیدلیو تاسو خیال راغی یو بم پریوته او په عراق باندې یا زره بمبارای وشوي ترنه پورې نن سهارنه خبر ده یا زره بمبارای پیوشوي یا زره او بمباران په د هغه جازونو وشوي چې د زمکه په سر دا غینه د ټاپ جاز بل نشتا او هغه بمونه په واچول چې دا غینه د ټاپ بمونه نور نشتا یا زره بمبارای د صدام حسین خپې د سپولو نه دي هغه اوسم چې وګورئ او را میدان ته لا چرتا بیا دور ته چې کوم سکیم د بارودي سمرونګونو جوړ کړو پرونه خبردار ده چا کوم ازمکه دني ولې و بیا ته واپس شو الته بارودي سرنګونه پرې خو دته واپس شو چا غوي پیراله 35000 امریکایان پکې مردار شي د خزمکه چې ما بس ځای راځي ما در تخپل پرې خو چې ما کوم نیولې و مد الته 15000 بارودي سرنګونه جوړ کړی او چای پیراله غړمبا شو 35000 امریکن پکې مردار شو نو زما عزیزانو دا صد عقل خبرې نه دي په دې اوس ډېر خلک داسې دي چې چاته د کویت امدادونه راتله اغیل څه لګیا دي چاته چې د امریکای امدادونه او په امریکای په پسخوردو باندې عادت شوی اغیل لګیا دي یا جی بد کوي صدام بد کوي صدام بد کوي صدام خمور یو زوی راوړی دی په اسلام کې هر سره وایي چې زه مسلمان یم مسلمان دی ته وایي نن د امام حسین نامه تاسو ولې علي ولې څه ضرورت ورته شته محرم چې راشي ښځې کیرونه والواګانې ولې پخې څه چل شوی دی هیڅ چل نه دی شوی دا چل شوی چې د دې عراق په ځمکه باندې امام حسین د یو ظالم بادشاه په مخ کې سر نه ټیټولو بل څه نور څه خبره وه جنگ بدر ولې شوی دی قصه څه وه جنگ احد ولې شوی دی غزوه خندق ولې شوی ده غزوه یرموک ولې شوی ده ولې څه چلو بس پیغمبر مدینه ته تللی او غلی به ناست بیا جنگ بدر ولې کولو بیا مکې له ولې راتلو په مکه ولې اټیک کولو دغه کعبه چې د کافرو په تحویل کې وا پیغمبر په اټیکو کو حضرت علی دغه جنگ سے پاسالارو او یو سل شپېته بوتان په دې کعبه کې پراته وو حضرت علی ته هغه وغورځول او دا آیات یې او پکې وګرځېدو چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جنگ خود مسلمان ایمان دی جهاد خود مسلمان ایمان دی تاسو خیال وکئ پرون کابل ته چې روس راغی او کابل یې ونیو مونږ اعلان د جنگ کړو کنه مونږ ویلو کنه چې بای کافر ملک په مسلمان ملک قبضه وکړه د سره غزا پکار ده
او چا چې روسیه راوسته ده د سرم غذا پکار ده. دا مونږ ویلو کنه. نو نن امریکنه چا راوستو؟ ولی ته د خدای د کور پناه په کافر علی؟ کافر نه د خدای د کور پناه تراوستو. دا کور خو دا هغه ورځ نه جوړ دی چې کومه ورځ نه خدای ځمکه پیدا کړې ده. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه په کافر علی؟ د دې حفاظت خو شریف مکه نه وکړي. دې روزې ته د انګريز د ملک بادشاہ په تخت پاسېدو او مخې ووالو. چې مخې ووالو ټول پارلیمنت څه چلو شو؟ ویل واورئ زما پارلیمنت واورئ چې دا مدینه کې چې کوم سردار پروت دی محمد رسول الله چې دام د ځمکې نه راویستی نه نو زه به تر هغې په آرام کښېننم. دا خدمت به څوک کوي؟ دا لاش راوباسئ. دوه انګریزانو هغې وویل چې دا قرباني به مونږ وکړو. مدینې ته راغله او یو کور یې په کرۍ ونیو په هغې کې ډېره شو چې مونږه مسلمانان یو عبادت کوو. او د هغه کور نه اعلان دی نطاخانه شروع کړه. دا مشهوره واقعه ده د نور الدین زنگی. تاخانه شروع کړه، هغه خاورې به د شپې لرې بار غورځولې او د ورځې بیا تاخانه کنسته. ان د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارک ته ورسید. د شپې په خوب کې بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې پاسه درنه مې وباسي. آرا پاسې دلې حیران. په دویمه شپه ورته وی پاسه انګریزان دي درنه مې وباسي. سهار چې بادشاہ را پاسې دو خیرات یې وکړو، ویل چې څومره پیران او ملنګان دي هغه ټول راولي. او هغه دواړه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہ ته وښودل چې دا شکلونه دي او په کور کې کنده کنسته ده او ما درنه وباسي. دا شکلونه دي. بادشاہ ټوله مدینه راوغوښته. سهار سړي ته چې ګوري هغه شکلونه پکې نشته. وی هلکه څه خلک خو پاتې نه دي. وی جي دغه کور کې یو دوه کسه دي او وی چې مونږ روټۍ نه خورو زمونږ روژه ده. ویل ورشئ په زور یې راولي. خو چې پولیس ورپسې لاړو او راوینیوه چې راوسته چې بادشاہ هغه خپې سپم کړې. تاسو خیال راغی او دې دواړو له تیل سره کړه او دواړه په تیلو کې واچولو، پیکوړه یې کړه او بیا سلسل غزه کې د رسول الله د روضې نه غیر چاپیر فولاد او سکې دا واچولې او هغه ځمکه مضبوطه کړه. تاسو خیال راغی د دې حفاظت خو پیغمبر په خپله کوي. د مکې حفاظت خو به خدای پاک په خپله کوي. خبره دلته د امریکې او د صدام ده، خبره دلته د کافر او د مسلمان ده. تاسو خیال راغی پته به ولګي ستا فوج چې کوم تللی دی او به واپس راشي تاسو ټولو ته به دا پته ولګي چې دا د امریکې سره شانه په شانه جنګېده او کنه دوی د کعبې حفاظت کولو. نو خبره دلته د مسلمان د وقار ده، د مسلمان د عزت ته. صدام حسین زمون د ترور زوی نه دی او نم د ماما زوی دی. خبره د مسلمان د وقار او د عزت ته. کنن په دې ځای کې د مسلمان وقار پریوتو، اسلامی ملکونه عمر له د امریکې غلامان شو. عمر تر اوسه خو دی. نن ته په پاکستان کې اټم بم ولې نشي جوړولی؟ ولې 43 کاله وشو چین اټم بم جوړ کړی دی، هندوستان اټم بم جوړ کړی دی،
دنیا د اټم بمونو نه ډکه ده، پاکستان یې ولې نشي جوړولی؟ ځکه چې امریکا پې خفه کېږي. ضیاءالحق لیکلي ورکړي وو امریکې ته چې زه ایټمي قوت نه جوړوم. دا په پنډای کې هغه ځای چې سوځولی و اوجړي کیمپ، دا اوجړي کیمپ لا سوچا سمجھا سکیم لاندې اور ورته کړی شو چې امریکې ته دا یره وه چې دلته دوی پټ ایټمي پلانټ نه لګولی چرته او ایټم بم یې نه جوړ کړی. الحمدلله ایټم بم صدام سره شته او ورته یې ویلي دي چې ته خو ما اسرائیلو دپاره وهې، ما اسرائیل پرېښونه، خو که په ځان پوه شم چې زه اوس بیلم او دا د ایټم بمونو اډه مې اسرائیل جوړه نه کړه نو زه به د مسلمان نه یم پیدا، ما نه به یو اسرائیلی ژوندی پاتې نشي. خبره خو دا وه صدام پروګرام اسرائیل ختمول او امریکا د اسرائیلو سپورټ کوي، نو مونږ وایو چې ډېر افسوس دی په دغه یې بمباري کړې ده. ابچوش دی، ابچوش نه دی، خویه مخیا مذمت یې وکړه، ووایه چې دا یې غول خوړلي دي اتحادیانو، خدای د اتحادیان ټول تباه و برباد کی چې دې رزیلو په اوس کومې کوټه کې چې ښځې وي نو په ښځې خو اجراګان هم بم راغورځولی شي. نو عزیزانو عرض میں داو چې افسوس په ټولو ملکونو کړي، بحیثیت مسلمان تا ته مذمت لفظ پکارو چې زه د دې شي مذمت کوم چې دا امریکې ډېر بد کړي دي. نن ستا بین الاقوام ورته ویو، متحده کونسل ورته ویو، پلانه خو ټول دغه دي، هلته څوک دي؟ د یورپ نمایندگان دي، د امریکې دي، د روس دي، د چین دي، ټول کافر نمایندگان زمونږ د الو پټي والا که یو پکې ورشي نو څه پې خو ټول دغه دي. الکفر کلهم ملت واحده، کفر ټول یو دین دی، کفر کې فرق نه. نن کفر ټول یو طرف ته دی، مسلمان کا کفر سره مرګره دی. عزیزانو دا صرف تالی سٹ تی د کفر د دې وجې مرګري. زمونږ ملک دی قرآن په سر کې دي چې ستاسو امریکا خوښه ده، په ټي وي دی راشي او کلمه دې تیره کې چې ستاسو امریکا خوښه ده، وایي به چې خوښه هم نه ده خو څوک څه راکوي نو موږ څه راکوي والا یو. نو بهرحال زمونږ خو عزیزانو نور وس نشته، لوی وس هم دا دی چې خدای ته زاری کوو چې یا الله د مسلمان قوم آبرو ساته.